په یو ښار کې حیدر او عاصم نوم دوه ملګري اوسېدل. دواړه په پړهایۍ کې ډېر زیات تیز وو. کله به د عاصم فرسټ پوزیشن راتلو او کله به د حیدر فرسټ پوزیشن راتلو. دوی دواړو چېرته په ژوند کې د یو بل نه حسد نه و کړی. د عاصم کور سکول سره نږدې و، ځکه به هغه پیاده تلو او راتلو. یو ورځ عاصم کور ته تلو او هغه په لاره کې یو نجومي وکتو. هغه نجومي به خلکو ته د خلکو د قسمت په باره کې وی. عاصم سوچ وکړو چې زه به خپل قسمت باره کې لاړ شم، د نجومي نه به معلومات وکړم. هغه نجومي پسې لاړو او هغه ته یې وویل تاسو ماته ویلي چې دې بیرته به سالانه امتحان کې زما سویم پوزیشن راځي. ولې نه ماشومه؟ نجومي ماشوم ته نیغ نیغ کتو او بیا لږ ساعت پسې ورته وویل ماشومه زه چې درته سم یم هغه به بالکل هماغه شانتې کېږي. عاصم ډېر زیات بېچین جز به ماته دې وایي چې زما به سویم پوزیشن راځي. نجومي ورته وویل دې پیرې ته به په امتحان کې ته فیل کېږي. عاصم څنګه دا واورېدو نو هغه ډېر زیات خفه شو او کور ته نیغ لاړو. چې هغه څنګه کور ته لاړو نو مور چې ورته څنګه وکتو نو هغه ډېر زیات حیرانه شوه چې دوی خو کله هم داسې خفه کور ته نه راغله. دوی خو چې کله هم سکول نه راشي نو دوی خو په خندا کور ته رادننه شي چې دا نن به څه چل شوي چې دوی دومره ډېر زیات خفه دی. عاصم زویه څه چل شوی دی؟ ته خو نن ډېر زیات پریشانه ښکارې. عاصم هسې خبره اخو دیخوا کړه او مور ته وویل نه مورې څه چل خو نه دی شوی. عاصم خپلې کمرې طرف ته روان شو. بیا چې به عاصم کلم سټډي کوله نو هغه به کار بالکل نشو یادولی. د هغه زړه بیا پړهایي کې نه لګېدو. زما په قسمت کې دې پیرې ته خو فیل کېدل لیکلي دي، نو که زه ډېر محنت وکړم نو د محنت څه فایده. اور دغه شان عاصم چې کوم دی هغه پړهایي کې بالکل دلچسپي نه اخیسته. د عاصم استاد ډېر زیات پریشان و چې عاصم خو ورځ تر ورځه پړهایي کې کمزوري کېږي. د عاصم دوست حیدر هم ډېر زیات پریشان و چې په ده څه چل شوی دی. حیدر د عاصم نه تپوس وکړو نن سبا ته پړهایي کې څه خاص دلچسپي نه اخلې، که تا ته څه مسله وي نو ته ما سره شیر کولی شې. موږ دواړه ډېر ښه دوستان یو او زه ستا مدد کولی شم. موږ دواړه به دا مسله خپلو کې حل کړو. دوه ورځې مخکې ما ته په لاره کې یو نجومي میلاو شو. ما هغه نه خپل پوزیشن باره کې تپوس وکړو نو هغه ما ته وویل چې ته خو به دې پرته فیل کېږې. په دې وجې زه ډېر زیات پریشان یم. ته د هغه سړي په خبرو بالکل اعتبار مه کوه. څوک د چا د قسمت نه څه خبر وي. اور ته خو صحیح د زړه نه محنت وکړه، الله تعالی د چا محنت نه ضایع کوي. اور چې څوک محنت کوي هغوی ته د هغې صله ضرور میلاویږي. ته خو صحیح سټډي شروع کړه اور د نورې خبرې پرېږده اور ګوره ستا به انشاءالله فرسټ پوزیشن راځي. په عاصم باندې د حیدر د خبرو ډېر زیات اثر وشو اور هغه د پیله په شان شپه او ورځ محنت کول شروع کړو. اور چې د سالانه امتحان نتیجه راله نو د عاصم پکې فرسټ پوزیشن راغلی و. چې عاصم څنګه واورېد چې زما فرسټ پوزیشن راغلی نو هغه ډېر زیات خوشحال شو. نو ښکلي ماشومانو موږ له پکار ده چې موږ په فضول خبرو باندې خپل ټایم نه ضایع کړو او خپل محنت کوو. الله تعالی د چا محنت بالکل نه ضایع کوي.